نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. نن زمون اوم لیکچر دی په خوراک کې د حلال او د پاک اهتمام کول، حلال او د طیب اهتمام کول. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. نو زمونږ نننی موضوع په خوراک کې د حلال او د طیب اهتمام کول دی. خوراک د انسان بنیادی ضرورتونو کې یو شی دی او انسان د پیدایش نه واله د مرګ پورې خپل د جسمانی ضرورت پوره کولو لپاره خوراک ضرورت ورته راپېښیږي. په دین زمونږ چې کوم دی دا یو کامل دین دی، په کوم کې چې صرف د روژې او د مونځ په باره کې نه دی ښودلی شوی، بلکې د روزمره زندګۍ ټولې تقاضې پوره کولو طریقې هم ښودلی شوي دي او بهترینه رهنمایي زمونږ کړې شوې ده. او که چېرې یو انسان د اسلام عین مطابق زندگی تیری نو د هغه په حق کې دا عین عبادت شمیرل کیږي، د الله د حکم تعمیل کوي. خوراک څښاک د انسان په مزاج هم اثر انداز کیږي. د دې لپاره دی کې دوه واضح هدایات ورکړي شو چې انسان چې سم خوري نو چې هغه حلال هم وي او طیب او پاکیزه هم وي، عمده هم وي. په دې سلسله کې موږ ته واضح هدایت قرآن سنت نه ملاویږي چې نه صرف دا چې یو خوراک څښاک شي چې دی هغه د حلال وي، بلکې د کم پیسو سره چې اغشتې شوی وي هغه د هم حلال. حقیقت دا دی چې مؤمن د ذاتي په پړي کې تړلې شوی، خپل خواهشات او خپل رائے په ځای د الله او د هغه د رسول د لارې مطابق خپل زندگی تیری او د هغې په پابندۍ کې خوشحالي محسوس. د انسان په کامیابۍ کې دا هم ده چې هغه خپله ازادي د اصول او د ضابطې پابند، د حلال او د حرام تمیز دی کوي. د کومو څیزونو چې اجازت ورکړی شوی دی د خوشحالۍ سره استعمالوي، ځان د هغې نه منې کوي، د هغې نه د ځان نه منې کوي او د ځان نه جوړ کړی شوي پابندیان د په ځان باندې نه لګي. او د کومو څیزونو نه چې منې کړی شوی دی هغې نه د پکار دی چې ځان منې، عمده عبادت. دا د الله فرمانبرداري ده او دا د یو مؤمن کامیابی ده. نو راځئ ګورو چې په دې آیت کې زموږ دپاره حکم څه دی. وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. او الله چې څه تاسو له درکړي دي په هغې کې حلال او پاکیزه خورئ او د هغې الله نه ویریږئ په چا چې تاسو ایمان لرئ. په دې کې د کلو لفظ راغلی دی، دا د امر صیغه ده. د کم مطلب چې دی چې وخورئ، یعنی د ضرورت په مطابق خورئ او ځان د لوږې نه مه مړ کوئ. دا د وجوب او د مستحب معنا هم ورک. اوس چې کله د جمدي پاتې کېدو دپاره د خوراک ضرورت وي نو په هغه وخت کې دا واجب. کله چې انسان محتاج وي او د خوراک ضرورت نه وي نو په هغه وخت کې د دې خوراک مستحب دی. او چې کله محتاج وي او مجبور نه وي نو هغه دپاره حکم دا دی چې دا خورئ، دا بیا مباح کې راځي. یعنی کلو واشربو ولا تسرفو، اخره اس کې اسراف مکوي. ومما رزقکم الله، دا هغه رزق نه کوم چې الله تاسو له درکړی دی. یعنی الله تعالی زمونږ د خوراک څښاک چې کوم څیزونه جوړ کړي دي یا د مختلفو ذرایعو سره چې کوم څیزونه موږ ته راځي، که وکتلی شي نو هر څه د الله د طرف الله تعالی موږ له رزق راکوي. د کوم سره چې موږ د رزق په بیه او بیا یې خورو دا د هغه طرف ته نسبت کیږي چې تاسو هم الله پیدا کړی او دا ډوډۍ هم په تاسو باندې الله تعالی. کله چې موږ ته د خوراک وویلی شي نو دوه شرایط ورسره ولګولی شي چې حلال دی وي او پاک دی وي، طیب دی وي. یعنی د الله د هغه رزق نه خورئ کوم چې الله د هغې په ذریعه تاسو ته رالیږلی دی، کوم چې تاسو ته میسر دی، په شرط کې دا رزق حلال وي، د غلا نه وي، په زوره د چا نه مال اغشتې شوي نه وي او په چا باندې د ظلم سره نی حاصل کړی شوی. همدغه شانتې که غوښه ده هغه دې هم حلال وي او نور هم کوم ځای کې چې د حلال او د حرام تمیز کې ښودلی شوی دی هغه به ضرور مد نظر دی او خورئ به. دغه شانتې دا هم چې پاک هم وي. د طیب یو مطلب پاک دی او بل مطلب او بل دا دی چې په دې کې دننه څه ناپاکي یا خباثت پکې نه وي، خرابه نه وي. دغه شانتې درندې او ډېر داسې
نور چې کوم ناپاک سيزونه دي هغه د دې دایره نه. دغه شانتي د طیب یو مطلب دام دی چې د خوراک په وخت کې ناګواره نه وي، یعنی انسان دې د خوشاله زړه سره خوري. هنی امریه په طریقې دی خوري، یعنی هنی امریه څه وایي چې دې مزه واخلي، دې خوشگوار غني او خوري دي. یعنی د تقوی تقاضا دا نه ده چې انسان دې ترخه سيزونه خوري، بدمزه سيزونه دي خوري. بکار دي چې په صحیح تور باندې پوښ شوی وي او پای کې چې الله تعالی موږ د پاره کوم غذایت اخی دې اغم پکې وي، خوشبودارم وي، ذایقه مخکولي وي. او صرف دا د نه غتل پکار چې د ذایقې د پاره بس خورل دي، بلکې پکار دي چې غذایت پکې بھرپور وي. په حلال کې هغه شیزونه راشي د کم د خوراک چې الله اجازت ورکړي دي، او په طیب کې هغه شیزونه کم چې د انسان حواس ته لذیذ لګي، د کم چې رنگ، ذایقه، خوشبو خولي وي، نفس ته پاره خوشگوار وي، او بیا دا چې پاکیزه ذرایع سره حاصل کړی شوی وي او دونه حاصل کړی شوی وي لکه چې سونه جایز وي، او د هغه زینه حاصل کړی شوی وي چې کم جایز وي. بیا د قشانت په آخرت کې طیب یا پاک پړل چې دي نه صرف دا چلته و بدهضمی نه کیږي، په انسان باندې به درنواله نه راولي. که چرې په دنیا کې یو خوراک لذیذ هم دی خو که حرام طریقې سره ګټل شوی دی نو په آخرت کې هغه به طیب نه وي، دا غي سزا به په د باندې د پسر باندې وي. په دې سلسله کې په قرآن پاک کې د اصحاب کهف یو کیسه راځي، په کوم کې چې اوسو مؤمن ماشومان کو نو ځوانانو اغي خپل د قوم دین پرې خود او د یو غار کې پناه واغشته. الته اغي 300 کاله پوری اودو، خو چې کله د خوب نه راپاسې دل نو اغي کې یو کس وای چې د خپل پیسې واخله او لاړ شه او د بازار نه پاک خوراک کروڑا فلینظر ایها اسکا طعاما، یعنی التنا وګورا چې کوم ځای کې خپل او پاک او پاکیزه خوراک ملاویږي. دلته کې دا طیب لفظ نه دی راغلی، اسکا لفظ راغلی دی، یعنی پاک وي او حلال وي. یعنی اسکا کې بیا د دوانو مطلب ولیتلطف او ولیتلطف بتاسو کتلی چې هغه کې وی چې د باریک بینه سره وکار، یعنی خبه ګوري نو البه روړي چې یو شی خراب نوي ځکه چې حرام نوي، نقصان ورکول والے نوی او پاک وی، صفا وی، خراب نوی. یعنی دو شرایط چې پاکیزم وی او حلال. کوم څه چې الله حلال کړی دي هغه دي او خړلی او حلال کمای سره دي روړلی شي، بدن او عقل ته نقصان ورکول والے دي نوی. دا څه خوراک دی کوم چې انسان او خوري چې هغه ته قوت ملاوي شي او داغه د لپاره نقصان دیم نوي. د مختلفو خلکو مختلف ضرورتونه، خلکو ته یو شی نه سوټ کوي، یعنی که یو شی نه هغه ته الرجی ده یا هغه باندې هغه ټیک ناراضي نو هغه له دغه شي نه پریز کول پکار دي. ځکه که صرف هغه شی او خړلی شي کوم چې داغه خوخت نو دا بیا د ځان سره زیاتی وي، د ځان د لپاره به وواله جاني او په نفس باندې به ظلم. بعض اوقات خدا د مرګ سبب هم جوړ شي. ابن عاشور وایي چې ظاهريږي چې د الله د خوراکونو د جایز کېدو طیب صفت سره یو ځای کړی دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې په خوراک کې د طیب صفت چې دی په دې کې به دا خبره ضرور پکار دی چې وی چې خوراک سان رسول والا قابل نفرت او د دین مخالف او ټول صفات جمع کېدو علامت دا دی چې دین دا خوراک حرام کړی نه. بیا تاسو په دې کې وګورئ چې آیت کې د خوراک د حکم نه پس د تقوی حکم ورکړی شوی دی. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اخره اس کې خو تقوا اختیار کړئ او تقوا تاسو ته پته ده چې الله د حکم تعمیل کول دي او د کم سيزونو نه چې الله منې کړی دي هغه نه منې کېدل دي. نو تقوا چې دا هغه حقيقي ایمانی تقوی تقاضا کوي. او که څوک دا وایي چې مؤمن دی خو د الله نه یریږي داغه ایمان ناقص دی. دا سکس ته متقی نشي ویل کېده. مثلا که یو کس نافرمانی کوي او هغه ته ویل شي چې د الله نه او یریږي نو هغه دی وایي چې په تقوا خو پزړه کې وي سو شو که بظاهر نافرمانی کومه بزړه کې خو مې تقوا شته کنه نو دا بیا بالکل غلطه خبره وي. ځکه واقعي تقوا خو پزړه کې وي خو داغه علامت دی چې جسم او اعضاء باندې هغه په نظر راځي، یعنی زمون هم عمل داغه په مطابق. بیا د آیت په اخر کې وی الذی انتم به مؤمنون او د الله نه او یریږي بچا باندې چې تاسو ایمان وروړي. ځکه چې الله باندې ایمان په تاسو باندې تقوی او د حقوق الله رعایت په تاسو باندې لازمي او د دین بغیر ایمان نه مکمل کیږي. حقیقت دا دی چې یو مؤمن او د غیر مؤمن ژوندۍ کې فرق.
د مؤمن زندگی حلال او د حرام د ضابطو او د قاعدو پابند دی. حلال هغه دی کوم چې الله او دغه رسول حلال کړی دی، او حرام هغه دی کوم چې د الله او دغه رسول حرام کړی دی. داغه نفس پاغي باندې سونه مین ولی نه ترسو پوری چې غیر مسلم متعلق ته ملانی داغي تعلق ته د دې لپاره داغي د لپاره خواهش نفس اهمیت لري. څه شي فائدہ ور کوي او څه نه ور کوي، یعنی هغه کم سوچ کوي، صرف خپل جبه لذت لپاره خوري او د دې لپاره دا نه ګوري چې دا جنک فود چې کوم نن سبا سونه عام شوه دي. مونږ ګورو نه چې دا مونږ له فائدہ راکې کنه راکې، بس مونږ صرف دا ګورو چې مزه پکې څومره ده. د قران مجید کوم مطالعه کو نو په ډیرو مقاماتو کې د حلال او د طیب خبره پته لګي. سورہ نحل کې الله تعالی فرمایي فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. بس الله تعالی چې کوم سيزونه حلال او پاکیزه رزق تاسو له درکړي دي هغه خورئ، کچره تاسو واقعي د عبادت کولو والے، یعنی د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ، کچره تاسو د عبادت کوئ، د الله د نعمت شکر ادا کوئ. د دې نه موږ ته څه پته لګي چې عبادت صرف منځ، روزه او حج ادایګي نه ده، بلکې د الله تعالی حلال او د طیب رزق پړل او بیا د هغه شکر ادا کول هم عبادت، یعنی په دې باندې هم انسان ته اجر ملاويږي، لکه څنګه چې په نورو احکاماتو پوره کولو باندې اجر ملاوي. د غشان سورہ البقره کې ټول انسانیت ته د حلال او د پاکیزه رزق پړلو حکم ورکړی شوی دی، دعوت ورکړی شوی. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اے خلکو هغه سيزونو نه کم چې پزماګه کې دي حلال او پاکیزه خورئ، کم چې الله تاسو له ځمکې نه درکړي دي، او د شیطان د قدمونو پیروي مکوئ، بهشک استاسو کولا او دشمن دی. یعنی شیطان انسان ته د هغه لارې د طرف ناراضي کم چې داغه د پاره آسان دی. خوراک سکاک او خو خوراک سکاک د انسان کمزوري ده، که د خوراک ضرورت ورته نم وي او څوک ول دعوت ورکړي نو هغه قبول، او شیطان د دې لارې نه انسان د غولولو کوشش کوي. کله چې انسان یو حرام نوړې اخري نو بیا هغه لپاره حرام کارونه کول یا د الله نافرمانی کارونه کول هغه لپاره آسان. نو بهر حال انسان چې دی هغه ته شیطان د دې لارې نه ولوي. او تاسو وګورئ چې حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا چې دا غي چې کوم لومبي امتحان شوه او د خوراک په ذریعہ شوه، الله تعالی چې د کومه اونې د خوراک ناغي منی کړو، شیطان هغه اوغلول او هغه ور باندې اوخوړه. د قشان په شیطان په دنیا کې زمونږ د پاره خوراک مبارکي وسوسه چې یو رغبت راته دلاوي چې کوم زمونږ د پاره نقصان دی وي. بیا د قشان حلال او غیر حلال، پاک او ناپاک یو شانتی نه وي. سورہ المائده کې الله تعالی فرمایي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. او اي پاک او ناپاک یو شانتی نشي کېدی، پاک د ناپاک کثرت تاسو په تعجب کې اچي، او د الله نه او یریږي اې د عقل خاوندانو د پاره د دې چې تاسو فلاح. د دین دا پته لګي چې پاک او ناپاک کې تمیز کول والا الله نه در اصل تقوی والوی، او تقوی چې اختیار کړي نو انسان کامیابی دي شي. بیا دغه شانتی کسطویب یعنی پاک غذا هغه نه خوري نو باغی باندې د الله تعالی ناراضگی ده. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اخره دا پاکو سيزونو نکم چې ما تاسو له درکړې دي او د حد نه متېریږي، کني پتا سو باندې بزما غضب نازل شي، او چې پچا باندې زما غضب نازل شو نو یقینا هغه هلاک شو. بهر حال الله تعالی ټول پاکیزه سيزونه حلال کړی دي. په قرآن مجید کې خلک تپوس کوي چې څه شی حلال، نو هی ته ویل شو چې باقی ټول سيزونه پاکیزه سيزونه کوم چې تاسو لپاره حلال دي، خو که انسان ټول حلال سيزونه پرېږدي او انسان سرکشي اختیاري او د حلال او د پاکیزه د دایرې نه اوزي نو بیا هغه د رب ناراضگی. بیا د قشانت دا د چې مونږ د خپل ځان د بر حلال او پاکیزه سيزونه مونږ له حرام کول نه دي پکار. بعض خلک دا سی وی چې هغه وی چې تقوا شوا یا زهد یا تزکیه نفس مظاهره کوي، او کوم سيزونه چې الله حلال کړ هغه ځان د لپاره حرام کړي، نو دا داسې نه دي کول پکار. بل منمانی نه د کول پکار، ځکه چې هغه مونږ له نقصان، لکه چې انسان خپل منمانی کوي او داسې شي خوري چې کوم مونږ له نقصان ورکول والے نه وي، یا زمونږ د مزاج په موافق نه وي، یا زموږ په بیماری کې اضافه کول والے، ځکه چې د بیمار احکام بهر حال د عام انسانانو مختلف وي. نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اے خلکو چې ایمان وروړي دي هغه پاکیزه سيزونه حرام مګرځوي، کوم چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي، او د حد نه متېریږي،
بهشکه الله د حد نه تیریدونکو سره محبت نه لري. موږ په حدیث کې ګورو چې ټول رسولان او انبیاء ته د حلال خوراک حکم ورکړی شوی دی. حضرت ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بهشک الله پاک دی او پاک سيزونه قبلي او بهشکه الله مؤمنینو تم هغه حکم ورکړی دی کوم چې هغه رسولانو لور ورکړی دی. بس الله تعالی فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا او الله فرمای یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی رسولانو ته هم د مؤمنانو ته هم د پاک او د پاکیزه او د طیب او د حلال حکم ورکړی شوی دی. پاکیزه خوراک مثال وی په حدیث کې صدا سے راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په فرمایل چې بهشکه د مؤمن مثال د شاتو د مچې په شان دی کوم چې پاکیزه سيزونه خوري او پاکیزه رس خارجي. چې په کوم ګل او په پاڼه باندې کینی نو هغه ګل نه ماتيږي او نه هغه خرابيږي. مطلب دا دی چې هغه فساد نو انسان لم خپل رزق د ځمکې او د سمندر نه حاصلولو د لپاره فساد نه دی کول پکار ځکه چې دا د خپل ځان د لپاره نقصان دی. او که چاري تاسو ته معلومه شي چې د شاتو مچې که د غلطۍ نه چرته یو زهريله بوټي باندې کینی نو نورې د شاتو مچې هغه د چاتی طبيعت نه پری او بهر مړ د قشانتی په قرآن پاک کې الله تعالی د شاتو تعریف کړی دی او فرمایلی دی چې خلکو د پاره پدې کې شفا ده. د شاتو مچې چې دا هغه د پوره پروسس د شاتو د مچې چې کوم پوره پروسس ته پاغي کې خودلی شوی دی چې هغه سسکای او څنګه زمونږ د پاره شات جوړي نو د هغه د خاص کېدو او پاک کېدو کې امداد چې هغه پاکیزه او صفا ستره نیکټر یعنی جوس اخلي او عمدغه شانته دام ده چې د رزق پاکیزګي کم چې د دنیا قیمتي معلومات ده. عبد الله بن عمر بن العاص وی چې الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چره پتا سو کې سلور خصلتونه وی نو بیا تاسو ته د دنیا د یوي فائدې نه د محرومه افسوس نه دی کول پکار. یعنی دا سلور چیزونه تاسو وګورئ د شي تاسو په سکرین باندې هم شیر کیږي. نمبر 1 امانت حفاظت رشتون کې خبره حسن فطرت او د رزق پاک دامن یعنی دا سلور سيزونه چې پچا کې وي هغه ته د دنیا ټول دولت ملاو شي. خو که انسان د دې پروا نه کوي او نو ابن عباس وایي چې حلال او د طیب نه پس نو حرام چې دی هغه خبيث دی او د حلال او د حرام فکر پر خودل چې دی هغه د قرب قیامت نه خدا. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په خلکو باندې بداسي وخت راشي چې د انسان بد دی فکر نه کوي چې هغه مال د کم ذریعہ نه راغلی دی حلال دی که د حرام نه حاصل کړی شوی دی. د مال یو غټه حصہ خوراک باندې استعمالي کی به حرامه طریقې سره بغټي او سچ خوري ابا حرام او د شیطان کار خو خاص امداد چې حلال او حرام کی بندگان گمراه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خپل خطبه کې او فرمایل واوره بهشکه زما رب ماته دا حکم راکړی دی چې تاسو خلکو ته هغه خبري اوخم کم چې تاسو ته نه دی پتا. زما رب ماته نن هغه خبري خودلې دي خپل بندگانو لې چې کمال ورکړی دی هغه د دې لپاره حلال دی. خپل بندگان د حق طرف ته رجوع کول والے پیدا کړی دي او شیاطین چې دی اغي تراشی او اغي د خپل دین نواړي. شیاطین چې کوم سيزونه د دې لپاره حلال ګرځولې دي هغه حرام جوړ او هغه سيزونه ما سره شریکي په کوم د لپاره چې ما اس دلیل نه دی نازل کړي. یعنی دا د شیطان طریقې کار دی چې د کوم سيزونو الله تعالی حکم ورکړي دي هغه اغي داغي نواړي او کوم سيزونو نه چې منې کړی دی باغی کې خواهشات ولا واچي یو بوي. عمدغه شانتي مونږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلال او د حرام ډیر زیات خیال ساته. عبد الله کوم چې د شداد بن اوس خور وا هغه یو ورځ د افطاری په وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم ته د پیو یو پیاله را لېګله هغه ډیره اوګدا او سخت د ګرمۍ ورځ وا او نبی علیه السلام دا غي دا قاصد چې دی واپس کولېګ او ورته وی چې لاړ شته پوښتنه وکړه چې دا پې د چرته نه حاصل کړی شي. هغه جواب ورکړ چې دا زما د خپل بيزي پې دي. په دې باندې نبی علیه السلام واپس هغه قاصد ولېګ او ورته وی چې بيزه د کم ځای نه اغشته با هغه وی چې زما د خپل مال په عوض ما اغشته ده. نو بیا نبی علیه السلام هغه پې اسکل. په دویم ورځ عبد الله د چاچي هغه بيزه وا خپل رااله او ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخت ګرمۍ او اوګده ورځ وا او د پیاله ما تاسو ته را لېږلې وا او تاسو زما قاصد واپس راولېګ
نبی صلی الله علیه وسلم وته فرمایل ما نه مخکې رسولانو ته عمده حکم ورکړی شوی چې حلال او طیب سيزونه دي خوري او د حرام نه بچ کیږي او نیک عمل کوي. نو پدې کې د طیب مبارک امتدام پته لګي چې هغه سيزونه چې د حلال ذریعہ سره ګټل شي وي او په بساطه خود حلال دي او طیب کې دا دي چې سور سے پاکیزه وي یعنی چې د کم زینا حاصل کړی شوی دی چې اغم پاک حلال وي او د قشانته یو روایت کې راځي چې انصاری وي چې مونږ یو ځل محمد صلی الله علیه وسلم سره یو جنازې باندې تلو نو چې کله مونږ را واپس شو یو خزي د طرف نه تاسو ته د ډوډۍ دعوت ملاو مونږ ټول ال تشریف لکه نبی علیه السلام هم تشریف یوړو مونږ ټول هم لاړو چې کله ډوډۍ کې خو د شو نو خلکو ټول ورته لاسونه ور وړاندې کړو نبی علیه السلام هم لاس ور وړاندې کړ نو یو نوړې په خپل کې واچولا او هغه نوړې بیا په خپل کې تاول را او تیرو لینا بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې زه محسوسوم چې دا غوخه د یو داسې بيزيدا د کم د مالک د اجازت نه بغیر چې دا غشته شوی یو خدا د چې هغه د الله رسول په هغه باندې به راتلا او بل دا چې د چا چې زړه پاک او صفاوي په دې باندې الله تعالی داسې الهام کوي کوم چې عام خلکو ته نه کیږي یعنی داسې سيزونه وته محسوس شي کوم چې ټیک نه وي. بهرحال د خزي ته आवाज او پیغام ورته کو نو غي ورته بیا دا وی چې اې دا الله رسول الله ما د یو صلی الله علیه وسلم ما یو سړی اولېګ بکی طرف ته چې ما د پاره یو بیزه راوړ خو الته ملاو نشو نو ما بیا خپل د گاونډي طرف ته سوال جواب اولېګ چې ما له داستا خپل بیزه راکې تاسو چې پسو اغشته ده نو زه بدل داغي قیمت ترکم هغه سړی خو ور نکړه خو هغه د دې داغه خزي ته سوال جواب وکړو هغه خزي ولا ورک نو مطلب څه شو چې مالک ور نکړه ل خزي ولا ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا ډوډۍ ته کې دیان ولا ورک خپل هم اون خړه او صحابه هم منې کړل د قشان صحابه چې غیبم د حلال او د حرام ډیر زیات خیال ساته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام کم چې بروزانه راته او سبې چې ګټلیو هغه به روړل او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له به ورکول نو یورس چې دا دغه راغې نو هغه او د غلام دا کمای چې و دا غټات چې دا به حلال ذریعہ شپېرل کېدا بیا یو ورځ هغه یو شی روړ حضرت ابوبکر صدیق دا غینه سو او پړ نو غلام ته تاسو کو چې تاسو ته پته د چې دا سدي حضرت ابوبکر وته وی چې نه ماته پته نشته نو دې سړی ورته وی دی غلام چې ما په زمانه جاهلیت کې یو کس لپاره کہانت کړو کہانت مطلب دی چې د غیب او خبرونه مې ورته اورول حالانکه مال کہانت راضی نه او صرف ما غله دوکا ور کړې و چې ما ته ملاو شنو هغه مال په اجرت کې دا شی را کم چتا و خوړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څنګه دا خبره واورید نو په خپل کې ګوت ور کړو صرف په خېټه کې هغه ارسي را چال دون خیال به ساته د حلال او د حرام په باره تخشن سلف صالحین کې د حلال او د حرام خیال به ساته احمد بن حفص وی چې امام بخاری پلار چې کومو ابو الحسن اسماعیل داغه د وفات پټیم کې زه حاضر شوم نو هغه ما ته وی چې زما په مال کې یو درهم هم د حرام او نه پکې یو درهم مشتبه یعنی شک والا شي زه پکې پوچې اس سم د حرام نه چې کوم خلک پاکیزه وي پاکیزه نفس وي دا غي زړم پاک مؤمن چې کوم دی دا غ ظاهري او باطنی دواړه هغه پاکیزه وي او پاکیزه سیس باندې راضي کی دته د پاکیزه سيزونو سره سکون ملاوي د دې د زړه د دینه بغیر مطمئن کیږي نه دته پاکیزه کلمات توفیق ورکړي او هغه کلمات د الله طرف ته خيج پاکیزه اعمال سره محبت لري او داغه اخلاق هم ډیر پاکیزه او عمده وي داغه جب هم ډیر خوږوي یعنی اس کنزل فحش او لغ خبره یعنی فضول بکواس هغه نه کوي او د خوراک د سيزونو کې ډیر پاکیزه سيزونه ټولي او داسې خوشگوار خوراک کوم چې د اسانه سره هضمي کې خپل جسم او خپل روح له خو خوراک ور کوي داغه روح پاک وي داغه جسم پاک وي داغه اخلاق پاکیزه وي داغه عمل پاک وي داغه خبره پاک وي داغه خوراک سکاک پاک وي داغه داخلي دل او داغه بار وتل یعنی که چرته لاړ شي یا د چرته نروسي داغه ټول سيزونه پاک او په دې کې زمونږ د پارم سبق ته چې مونږ د خپل ټول ژوندۍ چې دا هغه پاک کو که ظاهر ده او که باطن ده اوس خبره ده د کڅوک حلال او طیب شي خوري نو دا غي فائدہ صدا نعمان بن بشیر وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل د خپل ځان او د حرام سيزونو په میانس کې یو حلال شي دیوال د پاره د دې چې حرام ته اړونه رسي چا چې داسې وکړو هغه خپل دین او عزت محفوظ کو بیا د شانت نیک اعمالو کې مدد ملاويږي انسان ته د نیکه توفیق ملاويږي یعنی حلال خوراک عمل صالح د پاره مددگار د اطاعت په کارونو کې مددگار جوړي یحیی بن معاذ وای
چې الله تعالی په خزانو کې یو خزانه ده، یعنی اطاعت الله تعالی په خزانو کې یو خزانه ده، او داغي چابي دعا ده، او د حلال نوړې داغي دندان دي، یعنی داغي د چابي غاخونه شانتيني، یعنی د چابي دنداني ک نوي کنه، نو د دې مطلب دی چې دروازه به نه کولاویږي، لا به نه کولاوي. هم د قشان د عمل قبولیت نه کیږي که حلال رزق خوراک زمونږ په عبادت باندې اثر کوي، زمونږ په اعمال باندې اثر کوي. نو کومګه د حلال حرام پروا نه کو او مونږ چې سمخه لرازي غفرو او دا پروا نه ساتو چې دا شی موږ لپاره حلال دی که حرام دی، نو مونږ بیا ډیر غټ نقصان کې پریوزو. حضرت ابو عبد الله باجی وی چې عمل د 5 خصلتونو په وجه مکمل کیږي. نمبر 1 په الله باندې ایمان، نمبر 2 حق پیژندل، نمبر 3 د الله د رضا لپاره خالص عمل کول، نمبر 4 د سنت په مطابق عمل کول، او نمبر 5 حلال خوړل. یعنی د اعمالو قبولیت په دې 5 سيزونو په وجه په دې کې یو شی پاتې شنه عمل نه قبليږي. همدغه شانته تاسو الله تعالی معرفت لره خو حق نه پیژنې نو خپل عمل نه فائدہ نشي اوچتوله، او که تاسو حق پیژنې مگر الله تعالی نه پیژن بیا هم فائدہ نشي اوچتوله. ترسو پوری چې الله اون پیژنې، ترسو پوری چې د الله معرفت اون ساته، او که تاسو ټول هم پیژنې او د الله د لپاره اخلاص نه لري نو بیا هم فائدہ نشي ملاوي دي. که تاسو معرفت لري او حق پیژنې، عمل هم خالص کې او هغه د سنت په مطابق نوي، بیا هم فائدہ نشي اوچتوله. کچره دا سلور صفات مکمل شي او حلال خوراک نوي، بیا هم فائدہ نشي اوچتوله. خو لکه که دا سيزونه ټول پوره پکې موجود نه، الله تاسو ته فائدہ ملاوي دي شي. امام احمد نبی چاته پوسو کو چې زړه څنګه نرميږي، نو هغه وی چې د حلال خوراک سره. حقیقت دا دی چې حلال خوراک چې دی هغه زړه ته رڼا ور، د زړه اصلاح کوي، کثرت سره د دې نه فائدې حاصلې دي شي. طیب پړلو سره نورم ډیر شي فائدې دي، او دا چې هغه د الله محبت او د جنت ته د تلو لار ده، د دعاګانو د قبولیت سبب ده. حرام چې اخري نه دعاګانې نه قبول، په عمر کې برکت او په مال کې نشونما ذریعہ ده، په دنیا کې د سعادت او د آخرت کې د کامیابی او د نجات ذریعہ، گفتگو او افعال کې د خوږوالي ذریعہ. یعنی دا څه کس جبه چې دا هغه خوږوي او د پاکه کمایي فائدہ دا ده چې په اولاد کې برکت. د کم بنده جسم چې د سود سره لوی شوی وي هغه د اور زیات، د قشان د خپل لاس سره ګټل شوی خوراک دا د بلندی او د عزت ذریعہ ده. څنګه چې حضرت داؤد علیه السلام په باره کې راځي چې هغه په خپل لاس سره ګټله، حالانکه بادشاہ خو خپل کار به په خپل. اوس ته حرام پړل نقصانات څه دي؟ یو خدا دې چې کبیره ګناه، کبیره ګناه تاسو ته څنګه معلومه ده چې منځ، روزه، صدقه، حج وغیرہ چې دي هغه کفاره نه جوړیږي د حرام کار لپاره. که څوک ګناه کبیره کوي بیا منځ کوي، رمضان روزي ساتي، عمره او حج کوي، نو هغه لپاره دا کفاره نه جوړي. هغه التکیوی د دې ګناهونو نظام خلاصولو لپاره انسان ته د توبې ضرورت. د حرام ارتکاب کولو والا کمر شو او شاته حرام مال پریږدي، نو دا هغه د لپاره کافي ځای ده د جهنم. اوس به ګورو چې بعض ظلم ډیر خلک د خپل اولاد د خوشالولو لپاره د حلال او د حرام فرق نه کوي، جایز او ناجایز طریقې سره مال غصب کوي، همدغه شانتي د مال برکت ختم شي. خلک وایي چې ډیره د خپته نشته چې چرته نه رااله او چرته لاړ، بیا کنګال ناس وي. نو غي ته ضرور سوچ کول پکار دي چې چرته د دې په مال کې د سود ملاوت کو نشتا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله سود مټاوي او صدقات زیاتي. بیا هم د شانت د چې حرام پړلو سره د انسان مروت ختم، داغه عزت ختم. په قران مجید کې د اهل کتاب په باره کې راځي، داغي د علما په باره کې سمعون للكذب اكلون للسحت، یعنی ډیر دروغ اوریدل والدي او پړلو والدي حرام. یعنی سحت دلته ویل کېږي رشوت ته، یعنی حرام مال ته سحت ویل کېږي چې دا نیکیانه اخري هغه ختم کی اغي جوړ کټ. یو بل روایت کې راځي چې لسحت چې د دې لپاره ویل شوی دی چې د انسان وقار او مروت تباہ او برباد. د قشان د حرام خورلو سره د انسان عبادت ضایع کیږي. په اطاعت کې برکت او قناعت ده، خو که حلال خوري نو پدې کې برکت او قناعت پیدا شي، او داسې عبادت کې اس خیر نشته پکم کې چې د حرام نه نه بچ کړی شوی او حرام نه پرې خو دي، د دینه د بچاو اختیار کړی نه وي. یوسف بن اسما رحم الله وی چې کله ځوان سړی د الله عبادت کوي نو شیطان خپل نمائندگانو ته وی چې لاړ شي وګوري چې د خوراک د کچره د خوراک ته حرام دی، نو هغه وی دی پرې دی چې هلکان شي، یعنی پرې دی چې خپل عبادت
ضایع کولو د پاره د خپل ذات کافی دی. یعنی حرام خوړلو سره د عبادت فائدہ نه ورک. اسی تاسو وګورئ سونه جوړه خبره ده چې یو انسان سونه هم عبادت وکړي داغه خوراک د حرام او قبلي شیطان د دې د لپاره هیڅ مهنت نه کوي ځکه چې قبليږي نه. حرام خوړل د دعاګانو په قبولیت کې هم رکاوټ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو داسې ذکر وکړ چې یو لکه چې یو اوږد سفر کوي پریشان حال دی په جسم او په سر باندې دوړې الوتې دي یعنی داغه بختم خواره واره دي بیا لاسونه الله تعالی ته دراز کی او وی ای زما رب او ای زما رب کې د خوراک د سکاک د لباس حرام هی حرام نو د صرف حرام هی په خپل جسم باندې پړلې دي نو بیا به د دعاګانې څنګه بلی دغه شانته په یو بل روایت کې راځي چې چا شراب اوس کل نو داغه سلوي خورز پورې منځ نه قبليږي کدي توبه وکړي د توبه قبول شي. به مطلب څه دی چې انسان دغه ګناه نه روزي او بس بیا هغه ګناه طرف ته ګوري بیا کده نفس ته خواهش په وجه انسان دوباره شراب وسکي نو بیا د هغه سلوي خرزم نه قبليږي بیا توبه وکي بیا الله توبه قبول کړي او بیا یو ځل دو ځل درې ځل څلور ځل چې دی دا ګناه کوي نو دا هغه د سلوي خرزو پوري مونږ نه قبليږي. څومره غټ نقصان دی. بعض خلک دا سوي چې منظم کوي روزه ساتي ورسري حرام کارونه کوي نو حرام کار باقی عبادت ته نقصان رسي. په یو حدیث نه پته لګي سنن ترمذی نو هغه توبه نه قبلي یعنی بیا یو داسې وخت راشي چې دا هغه توبه نه قبليږي او هغه به د خټو پنیر نه به هغه ته سکل ولي کیږي. چاته پوس او اے ابو رحمان د خټو نیر څه شي دی هغه وی د دوزخیانو همدغه شانته د حرام سره د خلکو عبادت توفیق ورته نه کیږي. سهل رحم الله وی حرام خړلو په باره کې وی چې د دې اعضاء ضرور بنا فرمانی کوي خو هغه کوي او کني څوک چې به حلال خوري دغه اعضاء به د الله اطاعت کوي هغه د نیک اعمال توفیق باغ ته ورکړي کیږي. انسان حرام اخري نو داغه د زړه حالت بدل شي. بس سلف صالحین وی چې بنده یو ډوډۍ اخري نو د سره د زړه الټا شي او د پزړه کې صدا سي شي نه نوزي لکه چې د انسان په چمړه کې څه شي نه نوزي او بیا هغه په خپل اصلي حالت باندې نه را واپس کیږي یعنی د زړه بیا خیرن شي د نیکه په کارونو کې زړه نه لګي پزړه باندې زنګ لګي حرام او مشتبه پرلو سره پزړونو ما زنګ لګي زړونه تور شي داسې زونه زړونه سختولو والدي. هر حرام خوراک د دعاګانو د قبولیت پر رکاوټونو کې یو رکاوټ دی او یو د حرام نوړې چې د دې په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو مسلمان ناحق یو نوړې هم وخوړه نو بهشک الله تعالی به هغه ته د جهنم نوړې خوروي او چې یو مسلمان ناحق کپڑا واچولا نو بهشک داغي په شان ته داغي په مانند د جهنم کپڑے استولي کی څوک چې د مسلمان سره د دکلاوي په ځای باندې یعنی د ریاکارې وغیرہ د پاره ادري کی نو د قیامت اورز بدی د دکلاوي یا د ریاکارې په مقام باندې داسې قدرولي کیږي لکه چې د قیامت پورس بدی د ټولو خلکو په مخ کې د بیزتی کی دا هغه کس ته کم چې د دخاوی د یاد ریاکارې لپاره پیدا کارونه کول. یو بل حدیث ته یو د دین په دې کې راغی نم زیات سخت وارننګ ورکړی شوی دی چې د داسې کارونو سره جنت حرام او داسې هم خوراک سره چې څوک د حرام خوراک نه پرهیز نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د حرام سره لوی شوی جسم جنت ته نسی او جنت نه محرومي کی دیش. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې د حرام نه جوړ شوی جسم به جنت ته نزي. کعب بن عجرہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے کعب هغه غوخه او وینه به جنت ته نزي کوم چې په سود باندې وی شوی وي یعنی په سود باندې پلا بڑا نه هغه د جهنم زیات مستحق دی کله چې ټوټل آمدنی د سود دا نو داغینه هغه په حرام کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم کس د دروغ قسم وخوړو او د مسلمان حق او نو هغه د پاره جهنم بلازم او جنت په حرام چې دوزخ په حلال شي. یو کس او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره هغه یو معمولی شی ولی نبی علیہ السلام وته فرمایل اگر چې هغه د پیلو دا پیلو کا مسواک نیه د پیلو یو اون دا چې د اغي سرانګه هی ورین دا د
شانتي دستوري نه ورکول نبی مقابل چې بز پخپلا ودرېږم او پاغي یو کس په هغه ویچا چې د چا مزدور په یو اجرت باندې اوساته پل پورا کار ته نه واغشت بیا ولا مزدوري ورنکړه یعنی پیسې ورنکړي او ویزغلو نو مونږه د رزق حلال د پاره مونږه دعاګانې هم کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فجر منځ چې به وکړو بیا به دا دعا وکړه او تاسو یې ضرور غواړئ اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا الله تعالی د نافع ورکول والا علم حلال رزق او د مقبول عمل سوال او بیا د حلال او کفایي دعا کول پکار دي اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک خپل حلال په ذریعہ زما کفایت وکا او د خپل مهرباني سره د خپل فضل نصیبا مې د ار چانه به نیاز کا د کولو کارونه سدي حلال اختیار حرام پرېږ دي د حلال مبارک په شدیده محاسبه کوي د دې لکه دا قتل پکې دي چې دا خوراک او کپڑا کم چې د ضرورت دي کم د انسان د چرته راغلي دي کم سيزونو کې چې شک او شوبه وي هغه مخره نبی صلی الله علیه وسلم په لار کې یو کجوره ولیدا نو وی فرمایل چې کما ته شک نه وي چې دا د صدقې د نو ما بددین ضرور خړلې وا وړو ته بچو ته د حلال خړلو تمیز خوخه ځکه چې بعض اوقات غي ډیر اصرار کوي چې د KFC نه خورو خو بیا شاید پدې کې ډیر داسې سيزونه دي کم چې په حلال کې شامل نه وي یعنی حرام وي بیا که چېرې داسې پروډکټس خلک اخلي په کم کې چې حرام شامل وي بعض ملکونه داسې وي چې غیر مسلم وي او مسلم ممالک هم داسې سيزونه مسلم ممالکو کې هم داسې سيزونه خرسيږي کم چې امپورټډ وي او د حلال او د حرام پروا خلک نه کوي په کار دي چې دغه انګریډینټس مونږ چیک کوو کومه غواړو چې زموږ نیک اعمال دې قبول شي نو مونږ له پکار دي چې مونږ نیک حلال خوراک شروع کو حرام پری سلف صالحین وای که تاسو په عبادتو کې داسې قیام وکړئ لکه چې ستن خاخه شوی دا لکه یو ستون چې چرته چا خخ کړي یعنی د دې هغه پوری ترسب هغه پوری فائدہ نشته ترسو پوری چې تاسو د دې خیال اون ساتئ چې تاسو په خېټه کې چې کم شي روان دی هغه حلال دی که حرام یا د خبرې د قبولیت انحصار چې دی هغه په حلال اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک او څوک چې نیت او اراده او کوشش کوي الله تعالی باغل ضرور حلال ورکي نو مونږ به ټول د ځان د پاره دا دعا وکړو چې الله تعالی دې مونږ باندې حلال رزق اخري او د حرامونه دې الله وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إني أسألك يا الله تاسو نو چې موږ دلته اول وصل پدیره له ډیر خپل پوي او د عمل کولو توفیق راکا او وړاندې خلکو ته د رسول توفیق راکا یا الله ته موږ ټول د دوزخ توره قبر د عذابونو نو ساته یا الله ته موږ ټول له جنت الفردوس کې ځای یا الله دینو په دنیا او په آخرت کې مسرخ روکا یا الله د ځنکدن سخت را باندې آسان کا او قبر را تر جنت باغونو نه یو باغ یا الله سونه خلک چې د دې دنیا نه لاړ د ټولو معافي او مغفرت وکا او یا الله چې سونه خلک بیماران دي په هسپتالونو کې دي او په کورونو کې دي یا الله
ته د ټولو له کامله شفا ورکا، روحاني او جسمانی شفا ټولو لورکا، هر قسمه مصیبتونه د خلکو نه لري کا. یا الله زمونږ د ټولو هر مشکل آسان کا، خپل د رحمتونو دروازې، خپل د رزق دروازې، خپل د خزانو دروازې مونږ ته کلاوي کا. یا الله زمونږ د ټولو هر مشکل آسان کا. یا الله دې وخت چې تا ته سونه خلکو د الله سونه نیولې دي، یا الله ته د ټولو په جوړو کې خیر واچوا، د ټولو د زړه جایز حاجتونه پوره کا، مصیبتونه، تکلیفونه، پریشانه او بیماری د هر چا نه لري او سره زمونږ د ټولو معافي او مغفرت وکا. یا الله ته دا کرونا ختم کا. یا الله ته د دې عذاب نه مونږ له پناه راکا. یا الله مونږ ته نه د اخلاص معافي غواړو. یا الله مونږ معاف کا. یا الله دې آفت نه چې د دین ټولو له نجات را. یا الله څوک چې په پراته دي ټولو له. یا الله مونږ په ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين ثم امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.